زما عزت مندو د قرآن پاک د مختلفو سورتونو نه یو دو آیتونه ستاسو مخکې ما تلاوت کړل. یو سورة النساء الله تبارک و تعالی فرمایي قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى. زما پیغمبره د خلقو ته ووایه د دنیا سرمایه ډېره کمه ده او آخرت پرهیزګارانو دپاره ډېر غوره دی. او بل سورة سورة الانعام آیت ته وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو. د دنیا ژوند حقیقت سوا د کیل تماشې نه اسم نه دی. وللدار الآخرة خیر للذین یتقون. او د آخرت کور دا غوره دی خلقو دپاره چې هغو تقوادار دي. افلا تعقلون. آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ، سوچ نه کوئ؟ او د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي. ارشاد فرمایو الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها. واورئ خبردار شئ چې دنیا ټوله لعنت کړی شوی دی په دې باندې، او څه چې په دې کې دی هغه ټولو باندې لعنت کړی شوی دی سوا د څلورو شیزونو نه الا ذکر الله، د الله تبارک و تعالی یاد، وما والاه وکم چې دی الله دی یاد سره متعلق ځایونه دي، وعالم او متعلم او عالم او متعلم دا د رحمت ځایونه دي، باقی د لعنت ځایونه دي په دنیا کې. الله تبارک و تعالی دنیا پیدا کړې ده او د دې حقارت په قرآن پاک کې بار بار بیان کړی دی، او د دې کمواله چې د دې ژوند به تا ته پته مونه لګي دا به تا باندې تیر شي، مختصر غوندې ژوند دی. دا دنیا فنا کېدو والا ده. نبی علیه الصلاة والسلام چې د دنیا څومره تحقیر او مذمت کړی دی او دا ویلي دي چې د الله په نسبت باندې او د آخرت په مقابله کې څومره دا بے قدره ده، بے اوقاته ده، بے قیمته ده. چونکې په دې زمانه کې د خلقو دنیا سره تعلق، دنیا کې شغف او انهماک، دنیا کې مشغوله کېدل، خالص دنیوي او مادي ترقی، دا مسئله دې له زیات اهمیت ورکړی دی چې دینه مخکې په دنیا کې دومره اهمیت دنیا له چا نو ورکړی. د دې د وجې نه که سړی د دنیا حقارت بیاني ومه نو چا په زړه باندې هغه اثر نه کوي، تر دې پورې چې بعض خلق چې ځان ته دینداره وایي هغو ته هم که د دنیا حقارت بیانول کو شروع کړي نو هغو باندې هم دومره اثر هغه نه کوي، ځکه دنیا حاضره ده، مخامخ ده. لہذا یو څو تمهیدي خبرې د دنیا د اوقات او د دنیا د تحقیر نه مخکې بیانېږي چې هغه سمجھ کې راشي نو بیا به انشاءالله د دنیا څه کمې دی، دنیا کله ختمېدو والا ده، دنیا چې کوم دی ژوند څه لپاره دی دا سمجھ کې بیا راځي. دا دنیا چې کوم کې مونږه زندگی تیرو لګیا یو او کومه چې مونږه خپل سترګو سره او حواسو سره هر وخت مونږه محسوسو، دا واقعي او حقیقت دی. دغه شانته آخرت چې کوم اطلاع الله تبارک و تعالی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام په ذریعه سره مونږ ته راکړی دی، هغه قطعي او حقیقت خبره ده چې یقینا آخرت به راځي. مونږه په دنیا کې دا نه ګورو چې آخرت را روان دی، مونږ ته ښکاري نه. د هغې وجه داسې ده، د هغې مثال داسې دی لکه سړی چې د مور په خېټه کې نو هغه ته دنیا حالاتو نه خبر، لکه دنیا ته هغه راغی هغه وکتلو دنیا حالاتو نه خبر شو. دقه شانته سړی دنیا کې دی د آخرت حالاتو باندې مکمل یقین نه وي او دله سمجھ کې نه راځي، لیکن چې کله د سترګې پټ شتلې حقیقي سترګې کولاو شتلې نو دا سمجھ کې به دا خبره هغه راشي. دویمه دا ده چې څنګه زمونږ په دې خبرې باندې یقین دی چې دنیا فانی ده او د دې خلاف آخرت چې کوم دی هغه باقی پاتې کېدو والا زندگی ده. دقه شانته چې کوم انسان آخرت ته لاړ هغه هم ابدالآباد لپاره شو، یا د هغه ابدالآباد لپاره جهنمی دی
او یا ابد الاباد لپاره هغه جنتی دی که جنتی نه هغه بارکم الله تبارک وتعالى فرمای عطاء غیر مجزوز دلما داسې نعمتونه ورکړي دي چې هغه ختميږي نه پای کې به انقطاع کمې به ناراضي انفصال به کې ناراضي دا به ختميږي نه او کو دغه جهنم د کافرانو د پاره متکبرانو د پاره مشرکانو د پاره نو هغه لپاره الله فرمای خالدین فیها ابدا دوه پای کې همیشه پاتې کیږي وما هم بخارجین من النار دا کافرانو دا مشرکان به جهنم نه راوځي نه او بل ځکه الله فرمای لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها نه به دوی حالت مرګ فیصله کیږي چې دا مړ شي ختم شي او نه به د دوی په عذاب کې څه کمی راځي داومه همیشه د ابد الاباد لپاره دی دغه شانته الله تبارک وتعالى په کتابونو باندې زمونږ یقین دی چې الله تبارک وتعالى په پیغمبرانو چې کوم خبره کړې ده هغه باندې زمونږ یقین دی چې دنیا نعمتونه د دنیا لذتونه د دنیا راحتونه د دنیا سکون عارضی دی او د آخرت سکون ابد الاباد لپاره دی همیشه دی لیکن انسانانو ته دا خبره سمجھ کې ځکه ناراضي چونکه آخرت سراسر غیب دی مونږ ښکاري نه او دنیا مخامخ ته چې کوم شی حاضري لري هغه من یقین وي لہذا دې کې مشغوله کېدل داسې دی که ماشوم دی یو وړوکی ماشوم پلار او ته بچیا تعلیم کوه که ستا تعلیم صحیح وکړو تا خپل ټایم ضایع نه کو نو ستا مستقبل بخي تا د بخښنې نوکري میلاوه شي ستا مستقبل چې کوم ژوند دی هغه به ستا ښه شي او که دې ټایم کې تا خپل ټایم ضایع کو نو ستا مستقبل به خراب شي نو دغه شانته الله تبارک وتعالی د انبیاء علیهم السلام په ذریعه سره مونږ ته خبر راکړي چې تاسو دنیا کې ژوند خط صحیح طریقې سره تیر کو تاسو ابد الاباد لپاره ژوند به ښایسته شي او که تاسو دنیا کې خپل ټایم ضایع کو تاسو نورو کارونو کې مشغول شئ کوم چې الله کوم مقصد لپاره را لېږلی وای هغه مقصد پرېښود نو تاسو به ګورئ ناکامه شئ نو کوم بچی چې تعلیم صحیح حاصل کړي سبا هغه ته اوچته ډګري میلاوه شي غټه عهده ورته میلاوه شي مور پلار هم خوشحاله په خپله دی هم خوشحاله چې ما خپل وخت نه دی ضایع کړی او هغه د هغه په کلاس کې د هغه په کلي کې د هغه په محلې کې بل کس وي هغه سره کلاس کې یو کلي کې پاتې کېدلو یو محلې کې پاتې کېدلو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم روډۍ چې موږ ټایم کې سبق ویلی وی نو څومره ښه به وه نن به ما ته هم چې کوم دی دا سکون میلاو شوی و نن به ما ته هم دا عهده میلاوه شوې وه نن به ما ته هم دا کوم دی د لوچته مرتبه میلاوه شوې وه نو بیا هغه ارمان کې لیکن هغه ټایم بیا دوباره نه راځي نو دغه شانته دنیا کې که چا آخرت لپاره تیاری وکړو نو آخرت کې بیا دته به چې کوم مقام میلاویږي دواړو د یو شان ته نشي میلاوېدی یو تیاری کړ دی بل بغیر د تیاری نه تللی دی دواړو جدا جدا چې کوم د انعام دی لہذا الله تبارک وتعالی دا بندگان مالته کې خوشاله د نور بیا لاسونه مروړي کاش مونږ دنیا ته واپس لاړلې کاش مونږ واپس راغلی مونږ د آخرت لپاره تیاری وکړلې دغه وجه الله فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو دنیا له ترجیح ورکوئ والآخرة خیر وابقا او آخرت چې کوم دی هغه غوره هم دی هغه ابد الاباد لپاره هم دی باقي پاتې کېدونکی هم دی ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا خبره چې دنیا تاسو کوم ترجیح ولا ورکوي دا ابد الاباد لپاره نه ده د دې ختمېدل دي او آخرت همیشه ده دا په مخکنو کتابونو کې موجودو صحیفو کې او د ابراهيم عليه السلام په صحیفو کې دغه خبره موجود و د موسی عليه السلام په صحیفو کې دغه خبره موجود و او الله بعد تحقیر بیانې قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى او دا وایي د خلقو ته دنیا دا ژوند د دنیا فائدې لږ ورځو لپاره دي که د دې آرام او راحت دی دا هم لږ ورځو لپاره دی او که د دې مشکلات دي دې باندې تا باندې مصیبتونه دي هغه هم لږ ورځو لپاره دي ته دې نه روانې مخې ته والآخرة خیر وابقا آخرت چې کوم دی او آخرت لمن اتقى خیر لمن اتقى متقیانو دپاره چې کوم دی غوره دی ان للمتقین مفازا متقیانو لپاره کامیابی ده ان المتقین فی ظلال وعیون متقین او مونږ چې دعا کوو مونږ چې دغه کې مدغه والعاقبة للتقوى چې انجام ښه چې کوم دی هغه د تقوا دی والله تبارک وتعالى بل ذکر فرمایي وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو دنیا ژوند دا کیل او تماشه ده غټ خلک پکې مونږ ولیدو چې هغه ایمان بغیر د دنیا نظام نه چلیږي هغه لار دنیا نظام بیا هم چلیږي که زنې ما په دې کور کې زما دا کور به څنګه سنبالېږي هغه چې لاړ شي اولاد چې هغه کم عقل ګڼل هغه هېڅ شی نه ګڼل هغوی الله تبارک وتعالی ښه پیسه ورکوي ښه وله خوراک ورکوي
او یو سړی چې هغه زمانه علاوه په دې علاقې کې به کوم دی په دې ملک کې مانم بغیر دا ملک نه چلیږي دا علاقه نه چلیږي دا کلی نه چلیږي هغه دنیا نه لاړ شي کلی د هغې نه هم ښه چلیږي دا دعوی چې کوم دی هغه لاړ د کیل او تماشه ده وللدار الاخرة خیر للذین یتقون لیکن آخرت هغه خلقو لپاره غوره دی چې هغو تقوا والا ژوند اختیار کو افلا تعقلون دې عقل نه کار نه اخلی بل ځکه الله فرمایي انما هذه الحیاة الدنیا متاع دا د دنیا ژوند چې کوم دی دا لغونه سامان دی فایده اخیستل دي او بیا وان الاخرة هي دار القرار همیشه کور ابدالآباد لپاره کول د قرار ځای آرام ځای هغه آخرت دی بل ځکه فرمایي وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان په آخرت کې به سلو خلقو ته چې هغه متکبرین دي هغه مشرکین دي هغه کافران دي هغو لپاره سخت عذاب دی او مؤمنانو دپاره ومغفرة من الله ورضوان د الله د طرف نه بخنه ده او د الله تبارک وتعالی د طرف نه هغو لپاره د الله رضا ده وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور او د دنیا ژوند دا د دوکې سامان دی صرف